اوس هم کوم خبر نشته که نه؟ خواشینۍ سره نشته. ښه نو ته څه کوې؟ محکمې ته ځم. زه هم در سره ځم یو کساله. ښه ده راځه چې ځو. خانو ستا نوم څه دی کوچنی؟ نازلي. وګوره نازلي جانې لږ څه وروسته به له دې ځایه ووځو سمه ده؟ پلار پسې مې خفه شوې، مور پسې مې هم. سمه ده. ته غواړې چې بیا هغوی وګورې ها؟ هو غواړم یې. خانو ماته راشه. وګوره دا ژړا دې بس که سمه ده؟ ته خو د پلار په څېر د زړوری که نه؟ هېڅ نه ډارېږې ها؟ ډېره ډارېږم. وګوره زما د یو ملګري نوم دی عاکف، ډېر زړور دی. هغه به لږ څه وروسته راشي او موږ به وژغوري سمه ده؟ که تر هغه وخته پورې ونه ژاړې نو زه به درته یو شی واخلم سمه ده؟ سمه ده. ډېر ښه. تر څو چې عاکف ورور دې موږ پیدا کوي باید غلی کښېنې. هله نو ګرانې هغه ځای وینې؟ کړکۍ دې ولیدله؟ هو. له هغه ځایه به تېره شي سمه ده ګرانې؟ څارګر صاحب پرون شپې رایې چې دلته څه په تمایز زړه مې په تنګ شو. په تمایو نو خیري دا وکیله جلۍ دروغ وایي ډاډه یم. دا دی راغله. خدای دې درته سزا درکړي. زه کومه ګناه نه لرم، هغه لیوالې نه غواړې پوهه شې. راځه ایسونه راځه چې ځو. ته له ما سره راشه. څه خبره ده؟ خبرې مه کوه مخکې شه. هله نو ما ته وګوره زه جدي یم. ثابت چېرته دی؟ نه پوهېږم، زه هم ورته اندېښمنه یم. ما ته دروغ مه وایه. ما ته هېڅکله هم دروغ ونه وایې. وګوره زه نه پوهېدم چې هغه کسان څوک دي سمه ده؟ که زه اوس له هغوی سره مرسته ونه کړم ما به هم ووژني. ډارېږم ولې نه پوهېږې؟ ډېره ډارېږم. پوهېږم چې څه دروغ وایې. که د ثابت خور نه وای تر اوسه پورې به مې وخته ستا سر له تنې نه جدا کړی به پوهه شوې. خدای دې وکړي خبره دې سمه وي. ښه ثابت ورور نه هېڅ نښه نشته که نه؟ د دې جلۍ څارلو ته دوام ورکوو. زه بیخي ډاډه یم چې دروغ وایي. ویې څارو څارګر صاحب. زه څه وایم خیري؟ زه څه وایم؟ وم ویل چې څارلو ته دوام ورکوو. هو تا چې وویل هغه جلۍ باید وڅارو. زه پوه شوم چې باید وڅارو، خو بیا هم ومې غوښتل چې ډاډه شم نو ځکه مې بیا پوښتنه وکړه. که نه نو زه په لومړي ځل هم پوه شوی وم چې باید وڅارو. زه خو ډېر هوښیار یم که نه؟ خیري ووایه څارګر صاحب. غلی شه که نه؟ غلی شه. که غواړې ژوندی پاتې شي نو غلی شه. آفرین. هله نو ثابت کاکا. آفرین لږ څه نوره. ډېره ډارېږم. آفرین لورې. ډېره ډارېږم ثابت کاکا خیر دی. وګوره د باندې څوک شته او که نه؟
نه څوک نشته ثابت کاکا ډارېږم زه څه نه وینم اوس هڅه وکړه چې سر دې ورو ورو له اوسپنو نه تېر کړي هله پورته شه هله نو پورته شه په ما باور وکړه هله نو ګرانې نشم کولی ثابت کاکا لږ څه نوره هڅه وکړه لورې ته هوښیاره جلۍ یې دا کار کولی شي هله لورې زه مې خپله مور غواړم هله نو ډېره ډارېږم ثابت کاکا دا ځای ډېر لوړ دی ما ښکته که سمه ده سمه ده سمه ده ارامه اوسه سمه ده هله نو زه مې مور غواړم سمه ده مور مې غواړم وګوره ما ته څه ویلي وو ها تر څو چا کې فروغ دې راځي ژړا دې بس که هلک څه وروسته به راورسي سمه ده څه وخت راځي هله نو مه ژړه ګرانې بس که ارامه اوسه هر څه به ښه شي اوه ښاغلی زکي یحیی اوس هم دلته یې ګرانه داسې ښکاري چې د خپلو توکو ټولولو لپاره راغلی په هر حال شکر دی چې اوس هم په هېواد کې داسې چارواکي شته چې خلکو ته خپل حد ور وپېژني همداسې ندامینې که رښتیا تاسې حقاریته ځئ او که وان ته که زه وای ډېر په عزت به مې استعفا ورکړې وه که تاسې کې لږ هم حیثیت عزت او شرافت د خلکو په منځ کې به دا خپل ور سر راګرځېدی ښاغلی کوبیلا شاهین یا هم پیکاس هر څه چې یې که نن ورځ هم وژغورل شئ دا عملات اوس تاسې پسې شوي دي سبا ځان نشئ ژغورلی غشی لکه مانه وتلی داسې لاسونه شته چې په هوا کې غشې نیسي څارنوال صاحب ډېره ښه خبره مو وکړه ښاغلې زه ستاسو په ځای باید د کمانه وتلي غشي مخې ته نه درېدلم هر څه امکان لري کېدای شي د غشي نصیب شي امیر صاحب موټرونه چمتو دي هلئ نو یو قطار ودرېږئ باید زر لاړ شو مارش مارش استقامت د محکمې سالون ته زر کوئ زر کوئ مخکې شئ مخکې شئ سبکه سبکه نوره څه کوي نومې ټېله کړمه نومې ټېله کړمه قدرمنو خبریالانو پوهېږئ چې زه د دې هېواد یو لوی عالم یم د پوهنتون په ځای زه اوس زندان ته لېږلی یم په اصل کې دا زما ګناه نه ده دا د دولت لپاره د شرم یوه خبره ده که زندان ته مو هم ولیږي مهمه نه ده زموږ په څېر کسانو لپاره زندان ته تګ هم د ویاړ خبره ده که زندان کې په ما څه وشي او مړ هم شم له تابوت نه به سر راپورته کړم او په لوړ سر به هدیرې ته لاړ شم بیا به تاسې وګورئ په لوړ سر مو ژوند کړی او په لوړ سر به له زندان نه راووځو پیکاسا ته له ما سره راشه سمه ده زه له تا سره پوهېږم ته له ما نه پرته هېڅ چېرته نشې تللی راځه نو ډېر زر به سره وګورو قدرمنو خبریالانو څه مو وکړل ممدوحه اوس مو حرکت وکړه د محکمې خواته ځو څه شوي رانا جانې محکمې ته ځي پلاره پوښتنه وکړه چې قاضي څوک شوی دی قاضي څوک شو ممدوحه ښاغلی یوکسل ډېر زړور سړی و خود رانه ویې ویل زه یې محکمه کوم موږ هم څه ونه شو ویلی ښاغلی یوکسل قاضي شوی په هر حال ممدوحه ته به کار لرې زه نه مزاحمه کېږم پایله یې هرومرو راته به وایي سمه ده د لیدو په هیله د لیدو په هیله زړه مې غوښتل یوکسل ته آفرین یې ووایم خو باید په تمه شو لور جانې او وګورو چې هغه یوکسل نومی قاضي څه کوي څه به کوي پلاره خپله لور خو ورته نشي غورځولی مجبوره دی چې هغه کسان خوشي کړي دا خبره هم رښتیا ده په داسې شرایطو کې که خوشي هم کې څوک ورته څه نشي ویلی اوس هم داسې پلرونه شته چې د خپلو اولادونو او لورګانو په اړه فکر کوي
جهانې ګرانې نوره نو مه خفه کېږه آیسون زه څنګه خفه ونه اوسم یوکساله له لور نه مې هېڅ خبر نشته زه خو به لیونی شم که ته داسې کوم کار وکړې چې د هغې ژوند ته ګواښ مخ شي بیا هېڅکله هم تا نه بخم هېڅکله هم نه اندېښنه مه کوه د لور لپاره مې تر ټولو ښه کار کوم سمه ده میرمن ارزو هر څنګه چې تاسې امر وکئ څه شوي ما سره راشه د جلۍ انځور اخلو او قاضي ته یې لیږو هله پورته شه سارګر دې غوس کم خبرې ځای مه کوه. خوشي کا رسیدو پورته شه راځه خوشي کا هله هله راشه هله راشه خوشي کا دې ټول خوشي کا خبرې مه کوه زه ورو او خوشي مې کا تاسو څومره بې وجدانه څومره بې وجدان خالق یې په یوې کوچنۍ جلۍ مو زور رسیږي هر کار یو حد لري زناورو په واړه ماشوم څو کلاس نه پورته کوي واژنو مو کم عقلو ډېر خبرې مه کوه سپیانو اندېښنه مه کوه ستا واره م رارسېږي وخت یې راورسېده زه باید لاړ شم آیسون ته هم دلته په تمه شه سمه ده څه شوي ته ولې داسې حیران شوې او کوم څه شوي نه آیسون مهمه خبره نه ده یوه پوښتنه مې کوله پیکاسا ووایه ته تل له مانه جالبې پوښتنې کوې اورم یې تر اوسه د اولاد پیدا شوی نه دی پیدا شوی اټکل مې کړی و که اولاد یې لرلی حیران شوی به و څنګه دې اټکل وکړ ستا له بې رحمۍ نه دا چې زړه نه لري او وجدان هم نه لري څوک چې اولاد ولري او پلار وي ستا په اندازه کلک زړه نشي لرلی غلط پوه شوې ومې ویل ماشوم نه لرم خو ماشومان مې خوښېږي اوس زه حیران شوم په رښتیا مې ماشومان خوښېږي چې خواړه ونه خوري بیا مې ورته غوسه راځي خو هر ډول رضالت کوي پیکاسا ته تل خلک وښوي تښتوي یې همداسې نه ده دا چې ته څه فکر کوې ما ته ارزښت نه لري مهمه دا ده چې د ترکیې عدالت څه وایي که اوس درنه د ځوان مرده او د هیواد مینې په اړه پوښتنه وکړم ډېر ښه ځوابونه به راکړي خو کله چې تاسې له لکۍ ونیسو بیا په محکمو هر ډول رضالت ترسره کوئ خو داسې یو محکمه هم شته چې نه مو رضالتونه اغېزه کوي او نه مو هم ګواښونه کوم خیالونه چې ته لرې ما ته مهم نه دي نجیبه ژوند کوو او مړه کېږو بس همدومره یوازې همدومره نه دی هر څه ژوند کوو مړه کېږو بیا بیرته را ژوندي کېږو کتابچې خلاصېږي او هلته را سره سمه حسابي کېږي مبارک دې وي ښاغلیه لږ څه وروسته به خلاص شو اخر به دا کرم خلاص شي سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ تاسې ښه قاضي صاحب ښه نه یم نجیب امره هېڅ ښه نه یم
نه پوهېږم چې څه وکړم. هر څه چې کوې وایي که موږ ستاسو ملاتړ یو. خدای دې در سره مرسته وکړي. ژوندی اوسې نجیب جانه. ډارېږم سمه ده ډارېږم نشم کولی نه کېږي سمه ده ښکته که خیر دی ښکته مې که زه مې مور غواړم مور مې سمه ده آرامه اوسه زه نور خپله مور نشم لیدلی سمه ده نازلې هغوی راځي آرامه اوسه لږ څه مخکې هغوی زنګ وهلی په لاره کې دي هغه په رښتیا راځي البته چې راځي لاس دقیقې وروسته به دلته وي ما ته دروغ وایې دروغجنه قاضي صاحب آیا اړتیا شته چې خولۍ مې لرې کړم؟ خپله خوښه مو خو ښه به وي چې لرې یې کوي. سمه ده سمه ده ښاغلیه. ستاسې مسلک څه دی ها؟ ښاغلیه 50 کاله کېږي چې زه د هېواد کې جرمونه کوم. د مسلک پوښتنه مې وکړه ښاغلی مې نیکه. د داسې ځانګړو حالتونو نه پرته کتابونه لیکم. د دې دعوا کتاب به هم ولیکم او ډاډه اوسئ چې ډېرې پیسې به هم وګټم. پوه شوم ښاغلی مې نیکه. ما پوښتنه وکړه چې ستاسې مسلک څه دی؟ د ژوند لګښت مو څنګه برابروئ؟ قاضي صاحب 50 کاله کېږي چې زه دې هېواد کې د ناروا کارونو په مقابل کې جنګېږم. د دې جګړې لپاره اړینه انرژي له دې اروا نه اخلم. کومو ځواکونو چې زه دلته راوستی یم او غواړي ما بندي کړي ما یې د وزن په اندازه کتابونه لیکلي دي. هېواد کې مې تل رڼا خوره کړې. زما صبر ما ازمایه ښاغلی مې نیکه. تاسې خو یو لوی پروفیسور یې. د محکمې یوې اسانې پوښتنې ته هم ځواب نشئ راکولی که څنګه ها؟ هیله کوم ووایئ چې مسلک مو څه دی راته ووایئ. دا د پروفیسوري عنوان تاسې ته در بخم. زه یو مسلکي انقلابي او د روښنایي جګړه مارم ښاغلیه. ولیکه دنده یې تقاعد شوی پروفیسور. انقلابي کسان هېڅکله تقاعد نه کوي. قاضي صاحب غواړم دا تاسې ته روښانه کړم چې په خپلو کارونو سره به د خپلو دښمنانو لپاره د تل لپاره کابوس شو. ښاغلی مې نیکه دا محکمه ده د تیاتر سالون نه دی. څارنوال د خپلې خبرې پیل کړي. ځکه چې په دوسیه کې هم ستاسې مخې ته لیکل شوي د ګران او محترم قاضي صاحب دا محکومین وسله والو سازمانونو کې د غړیتوب، ترکیې جمهوریت په وړاندې د ولسوالي پاڅون تحریک، وسله والو ترهګریزو سازمانونو ته د وسلو په چمتووالي، د حکومت په بدنامولو، د دولت په ضد د ځینو پټو سندونو کارولو، په محاکمو کې د فساد نه کار اخیستنو په تورونو تورن دي. د ترکیې د جزا قانون له مخې 1414 مادې، 1413 مادې، 1419 مادې او د ترهګرۍ سره د مبارزې قانون د 5 مادې په اساس د ترکیې جزا قانون هم 350 450 55 او 350 مادې ته په کتو سره غوښتنه کیږي چې په ابدي حبس محکوم شي او همدارنګه د عمر تر پایه پورې خپله سزا وویني. مدافع وکیله څه وایي؟ قاضي صاحب زما موکلین په جوړو شوو ثبوتونو نظارت لاندې نیول شوي دي. زه غواړم هغوی ټول خوشي شي. نازلی راشه چې تاسو سره یو لوبه وکړم. د څه شي لوبه؟ له دې ځایه د وتلو لوبه. دلته راشه. ته وګوره ته له هغه ځایه تېره شه وروسته بیا به وتښتې.
زه به در سره مرسته وکړم. سمه ده؟ سمه ده. ته یې کولی شي. هله نو ګرانې راځه. آفرین. هله نو ناستې ځانې. دوسیه مو چې تاسې ته وړاندې کړې له هغې نه پرته بله کومه ادعا نه لرو. موږ ستاسې له محکمې نه غواړو چې محکومین په ابدي باند محکوم کړي. د مدافع وکیلې په توګه آیا تاسې غواړئ کوم څه ووایئ؟ مونږ باور لرو چې د ترکیې لوی عدلي مرکز به سمه پرېکړه وکړي ښاغلیه. هر څه ستاسې په لاس کې دي. پرېکړه وشوه. نشم تېرېدلی نه کېږي. که همدلته بنده پاتې شم؟ یو ځل بیا هڅه وکړه. هله نو ناستلي. هله نو ګرانې پورته شه. هله پورته شه. لږ نور پاتې. هله لږ نور. سمه ده. سمه ده. سمه ده. سمه ده. سمه ده. سمه ده. زه دا لوبه نه کوم. سمه ده. ارام اوسه. سمه ده. سمه ده. سمه ده. هیڅ سم نه دي شوي. آفرین. وګوره که یو ځل بیا هڅه وکړو بریالی کېږي. نه نه غواړم. زه خپله مور غواړم. سمه ده. غواړې چې پلار دې ووینې؟ غواړم یې. ښه نو بیا یو ځل هڅه وکړو. سمه ده. سمه ده که نه؟ محکمې ته د وړاندې شوو ثبوتونو په پایله کې چې تکین باتانای، کوبیلای شاهین، کایا مینیک، رمزی شنلیک او معمر حازرول تر نظارت لاندې نیول شوي وو. د دوی دفاعي خبرې واورېدل شوې. محکمې هم د ثبوتونو په پام کې نیولو سره ترهګرۍ سره د مبارزې قانون 5مې مادې ته سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه
افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دلته کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ په کتو سره تر بلې محکمې پورې محکومین به زندان ته لېږدول کېږي نشي کېدلی دا خو رذالت دی یو کسله ته څنګه داسې کار کولی شي څنګه داسې وشوه داسې نشي کېدلی دا څنګه وشوه دا څنګه پرېکړه ده ډېر ښه کار وشو هو ډېر ښه کار وشو بې شکه والا آفرین دې وي په والله ډېر زړور دی آفرین دې وي په تا هله نو بس 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 آفرین هله لورې دا ځای ډېر ژور دی زه ځان نشم غورځولی دا ځای ډېر لوړ دی ځان نشم غورځولی نازلی زه نشم کولی مخ ښکته که سمه ده لورې ښکته کوم دې هله نو آفرین هله آفرین رضا رضا مخ ښکته که ښکته مې که رضا زه مې وغواړم آرام اوسه لورې غلی شه که نه هغوی به زموږ غږ به اوري هله نازلې ته هغه ځای نه ښکته کېدلی شي هله ګرانې راځه هله ګرانې هله زر کوه یو ځل بیا هله زه دا محکمه نه منم ښاغلیه دا یوه سیاسي پرېکړه ده دا محکمه د سیاسي کسانو په ولکه کې ده خپل ځای کې دې کښېنه بېادبه سړیه موږ د استناف غوښتنې حق نه ګټه اخلو مهرباني وکئ هر چېرته چې ځئ لاړ شئ اغلې دا د حقوقو دولت دی ممدوحه د ښاغلي یوکسل لور پیدا کول په موږ فرض شول خبر اوسئ سمه ده امر صاحب دا دروازه خلاصه که چې یو دوه مړی څه وخوري والله ته هم ډېر نرم زړه لرې خلاصه که خلاصه که ډارېږم هله نازلې لږ هڅه وکړه دا تاسې څه کوئ وتښته نازلې زر کوه پښه مې لرې شه لرې شه وژنم دې اجل دې راغلی دی اوس نو جلۍ لاړه هر څه چې کوئ نو ما سره یې وکړئ ته وایم غلی شه بخښنه غواړم د وروستي ځل لپاره خپلو موکلینو سره خبرې وکړم اجازه راکوئ البته مهرباني وکړئ تا خو راته ویلي وو چې هر څه دې چمتو کړي دا سړی پولیسو ته تللی و ما وویل چې تاسې زه ګوښلی وم ډېر په سختۍ مې ځان وژغورو تاسې نه پوهېږئ
زه غواړم هغه قاضي له درده ډک ووینم آرزو پوهه شوې د لور سر یې ورته راولېږئ چې عقل یې سر ته راشي اندېښنه مه کوئ د دې کار حساب یې ورسره وکړم زه ځم مننه کوم امیر صاحب حق دی و چې د ترکیې په لوی عدالت دې دومره باور وکړه پیکاسا خدای دې وکړي چې په هغو غرونو باور لري واوره پرې نه وي ورېدلې راځه ته دلته څه کوې؟ هیله کوم ما له دې ځایه بوځه کاکا هیله کوم الله هله راشه هلا زر کوه هغه لارې وسره لورې ته دلته څه کوې؟ باید پلار ته مې زنګ ووهم شمېره دې زده ده؟ واخله ولې دې هغه کسان زندان ته ولېږل یو ساله څنګه دې دا کار وکړ زموږ د لور ژوند دې لږ وخت سره مخ کړ وبه ګورې موږ خپلې لور ته رسېږو زه پوهېږم اوف خدایه ته له موږ سره مرسته وکړه فکر کوم اوس وخت نه لرئ زه به وروسته راشم بخښنه غواړم لورې پلاره زه د هغو کسانو له لاسه وتښتېدم څه شوي ګرانه لور مې د هغوی له لاسه تښتېدلې ده چېرته یې لور جانې زه نه پوهېږم پلاره هله ما پسې راشئ خیر دی لورې چېرته یې موبایل دې څنګه پیدا کړه یو کاکا زه خپلې لارۍ ته پورته کړم چېرته ده ورنه پوښتنه وکړه ایسون یوه شېبه لورې چېرته یې ها ووایه چې موږ هم درشو پته ترې واخله چې زر ورشو جوزي کبي سر دې ټیټ کړه سر دې ټیټ کړه لورې سر دې ټیټ کړه پلاره زه نه پوهېږم کاکا ته به ورکړم هغه به درته ووایي سمه ده وارې که هله په موږ باندې ډزې کوي څو کسان پسې دي ډزې کوي څوک ډزې کوي هغوی پسې څو کسان دي ما ته یې راکړه زه د امنیت امیر نجیب الماز یم چا سره خبرې کوم زه کبابي مصطفی یم اوس چېرته یې بیکوز اکبابا کلي کې هغه کسان راپسې دي زر کوئ دلته راشئ زر کوئ زر عسکرو ته خبر ورکړه زه هم دا بس درځم تاسې هم دلته پاتې شئ زه ورځم موږ افزو هیله کوم آغلي ایسون تاسې سره ژمنه کوم لور مو روغه رامټه درته راپلم موږ څه وکړو اوس څه وکړو اوف وروره موږ چېرته راغلو دا ښځه چېرته ځې زه څه پوهېږم خیري څه پوهېږم هر چېرته چې زموږ عمر پسې ځونو لږ څه وروسته به پوه شو څنګه هغه جلۍ درنه وتښتېدله بېکاره کسانو موږ ورپسې یو اندېښنه مه کوه ویریشه ثابت څنګه هغه راسره دی هغه جلۍ هرومرو پیدا کوي داسې اندېښنه مه کوئ
دا امنیت امیر نجیب المازیم باید دا موټر سبا دا مرسی سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ غږ دې ونه باسي پولیس به ورسره ورسېږي دا جلۍ چېرته ورکه شوه راځه خلک خواره شوي نه راځه چې کوئ پټ شو راځه لورې تېروتنه کوې ارزو جانې ته داسې نه وې ته داسې جلۍ نه یې چې هغو کسانو سره لاس یو کړي خوله دې بنده که زه اوس هغه 15 کلنه جلۍ نه یم ته په دې هېڅ نه پوهېږې چې وخت انسان څومره بدلوي همالته ودرېږه د هیڅ لپاره ناوخته نه ده سیده زه ستا ورور یم چمتو یم چې ستا لپاره هر کار وکړم له تا نه هېڅ هم نه غواړم د هغې جلۍ ځای راته ووایه بس وتښتېده چېرته نه پوهېږم که پوه شم نه وایم وروره ثابته وروره حالا مخکې شه مه راګوره حالا مخکې شه وروره داک بابا کلي ته کومه لار تللې له دې خوا نه ښي خوا ته تاو شه مخې ته به دې ونې راشي هغه لاره وڅاره وبه رسېږې سمه ده ژوندی اوسه ثابته وروره ډېر کلونه وروسته سره مخامخ شوو خو په خواشینۍ سره هیڅ مو هم له یو بل سره شریک نه دي وروره نور نه د خدای په امان ارزو داسې مه کوه زما لپاره هیڅ کومه معنا نه لري وسله دې ښکته که او ملګري دې هم راغلل ومې ویل ښکته که عاقفه ته لاس وهنه مه کوه ولې لاس وهنه ونه کړم ثابته دواړه غلي شئ هوښیاره شه ارزو دا به ونه وایم چې ته د ثابت خورې سم د لاسه به دې وولم والله چې وبه دې ولي وسله دې ښکته که ومې ویل ښکته که لومړی ته مه کوه عاقفه وسله ښکته که
وسله دې وغورځوه هله مړشه داسې مه کوه کسا Bir sevda düştü içimize Her şey önce yüce vatan ثابته ورورا خدایا ثابته Dileğimizle yendik Gücümüzü haktan aldık ثابته خی زما غږ اورې ثابته تا ته وایم وروره حالت هېڅ ښه نه دی زر یې باید روغتون ته ویسو که نه نو مړ کېږي ثابته ولې دې داسې وکړه ولې دې د مرمۍ مخې ته ځان وغورځوه آرزو زما خور ده ثابته مړ نشي پام کوه مړ نشي وروره سترګې دې خلاصې که ثابته سترګې دې خلاصې که خیري ویلې څه چې موټر ته یې بیسو سمه ده وروره په کراره خیري هله خیري ته دلته پاتې شه څه د ارزو موټر دلته دی نه به غواړي چې پولیس یې پیدا کړي هرومرو به بېرته راشي سمه ده یو ځای کې پټ شه سمه ده ته څه کوې زه ثابت روغتون ته بیا یم حالا نو ثابته وروره لږ نوره مه زغمه مه ډارېږه لورې مه ډارېږه زر کوه راځه غږ دې ونې باسې سمه ده سمه ده السلام علیکم وعلیکم السلام زه د کبابي مصطفی کور لکه کین خواته تاو شئ کوڅې په آخر کې کور دی خوندي ځای ته لاړ سمه ده عسکرو ته هم خبر ورکړئ زر کبه سمه ده ما ته وګوره وسله دې وغورځوه مخکې له دې چې مړ شي راووځه زه پوهېدم چې د چالاکي ګیداړې په څېر به بېرته دلته راشې دننه دي دننه دي پرله پسې ډازې کوي خپلو کورونو ته لاړ شئ هلئ زر کوئ هلئ نو هله ما خوشي که خوشي مې که لاس مې خوشي که مخکې شه هله هله خوشي مې که مرستې وکئ چغې مه وهه خوشي مې که بېرته باید مخکې شه زه مې پورته ځم خوشي مې که غلی شه غلی شه مه ژاړه مخکې شه خوشي مې مخکې شه خوشي مې ډېرې خبرې مه کوه غلی شه مخکې شه ودرېږه موټر نه ښکته شه هله ښکته شه هله نه موټر نه ښکته شه
حالا زرکفه د واخلې اړینې څېړنې وکړئ سمه ده نیازي د ازادۍ بوی مې پوزې ته راځي پیکاسه بلې زما غږ اورئ څه خبره ده وروره ته نه څوک یې دا تاسې څه وایئ ثابت رور لاړه الله چیرته ځو امیر صاحب دا کیف نیولو ته ورځو سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ چې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې